لاندې جوړه عددونه د دوو لړیو لومړني شپږ عددونه دي. په هره جوړه کې لومړی عدد د الف لړۍ دی او دوهم عدد د ب لړۍ دی. د ځوابونو په بکس کې د دواړو لړیو په اړه مختلفې جملې لیکل شوي. تاسو ټولې سمې جملې په نښه کړئ. نو راځو ګورو چې دلته څه وایي. دلته موږ ته وایي چې په هره جوړه کې لومړی عدد د الف لړۍ دی. دلته موږ سره جوړه ده، دا هم جوړه ده. دلته دا لومړی عدد دا د الف لړۍ دی او دلته هم ورپسې 2 دی، بیا 4 دی، بیا 8، بیا 14 او بیا 32. نو ګورو چې د دې ترمنځ څه اړیکه ده. داسې ښکاري چې موږ کله اول عدد نه دوهم عدد ته راځو، دا موږ په 2 کې ضرب کړی 2. همدارنګه دا هم په 2 کې ضرب شوی، دوهم نه دریم نه چې څلورم ته راځو دا هم په 2 کې ضرب شوی او همداسې تر پایه پورې دا هر یو ضرب 2 شوی دی. راځو د ب لړۍ ګورو چې دغه دوهم عددونه ټول د ب لړۍ دي. ګورو چې دلته ټول دلته هم 3 دی، دلته هم 3 دی، دلته هم 3 دی، دلته هم او دلته هم. او اوس ګورو چې دې کې څه اړیکه ده یو بل سره. موږ ویلی شو چې په د ب په لړۍ کې یو عدد نه چې بل ته ځو دې سره موږ هر ځلې صفر جمع کوو، ځکه په ټولو کې دا عدد څو دی 3 دی. نو چې صفر جمع کوو هماغه 3 لاسته راځي. او یا هم داسې وایو چې دا به زه داسې بیرته ړنګ کړمه، داسې وایو چې هر ځل چې بل عدد ته موږ ځو دا په یو کې ضربو، نو یو په 3 کې 3، هر ځلې همداسې یو په 3 کې 3، دا ټول په یو کې ضربیږي. دلته هم او دلته هم ضرب یو. اوس راځو دغه جملې لولو وګورو چې کومه یوه سمه او کومه یوې ناسمه ده. نو اوله جمله کې وایي د الف په لړۍ کې تاسو له هر عدد څخه ورپسې عدد ته په یو ثابت عدد کې ضربولو سره تللی شئ. او دا سمه ده. موږ چې کله یو نه دوو ته لاړو 2 کې هم ضرب که، بیا 2 نه چې 4 ته لاړو 2 کې ضرب که، همداسې تر پایه پورې دا موږ 2 کې ضربو. نو هغه ثابت عدد څو دی 2 دی، په 2 کې ضربیږي ورپسې عدد ته ځي. دا جمله سمه ده. دلته وایي د عددونو بله جوړه به 250,3 وي. نو که چیرې موږ دا عدد بیا په 2 کې ضربو ضرب 2، دلته به موږ ته ځواب راکوي 4 او همدارنګه که چیرې دا هم ضرب 1 کو لکه د مخکیني په څیر دا به شي 4.3 او دلته وایي بله جوړه به وي 250,3. نو دا جمله سمه نه ده. دلته وایي که چیرې نوموړې جوړې په ګراف کې وښیو نو ټولې نقطې به په یو مستقیم خط پرتې وي. دې لپاره زه راځم دلته ګراف رسمومه، دا به شي موږ سره عمودي محور او دا افقي محور تر دې سره پورې. دا به شي د الف لړۍ او دا به شي د ب لړۍ. دلته به زه عددونه وښیمه. 32 موږ سره تر ټولو لوی دی، دلته به زه دا وښیمه 32، د دې نیمایي راځي 14، د دې نیمایي راځي دلته 8، د دې نیمایي راځي دلته 4 او د دې نیمایي راځي دلته 2. دا موږ سره د الف لړۍ نقطې یا ټکي شول. او د ب په لړۍ کې موږ ګورو چې هر یو ځلې د دې په مقابل کې عدد چې دی هغه 3 دی. نو زه راځم دلته 3 دلته خیمه 3. نو اوس چې الف لړۍ کې عدد 2 وي نو ب کې 3 دی، الف کې چې 4 شي ب کې 3 دی، الف کې چې 8 شي ب کې بیا هم 3 دی، الف کې چې 14 شي ب کې بیا هم 3 دی، ب قسم کړی که نه، او الف کې چې 32 شي ب کې بیا هم د قسم سره سم 3 راځي. نو اوس موږ ګورو چې دا نقطې موږ وښودلې او تاسو ګورئ چې دا ټول ګراف چې دی د یو مستقیم خط په مخ باندې پرتې دي. دا ټول ګرافونه د دې نقطو پرتې دي. نو وایو چې دا جمله هم سمه ده. پای کې وایي د ب په لړۍ کې تاسو له هر عدد څخه ورپسې عدد ته په یو ثابت عدد کې ضربولو سره تللی شئ. دلته که څه هم دا ټول عددونه یو شی دي، ټول 3 دي، خو موږ کولی شو موږ مخکې ویلي چې دې نه چې دې ته راځو دا په یو کې ضرب کړو، بیا هم 3 کېږي، چې بیا په یو کې ضرب کړو بیا به 3 کېږي او هغه ثابت عدد دلته موږ سره یو دی. نو دا جمله هم سمه ده. نو دا ټولې جملې سمې دي پرته له دې دوهمې جملې څخه. بله جوړه چې دی هغه به 4.3 وي، 250,3 به نه وي.